ومحترم محمد يوسف صاحب سو دربري تشريف راوي ومحترم السامعين تخبر موضوع راوي محمد يوسف صاحب. محترمين طول يوزل درود الشريف واس. الحمد لله الذي علم أولياءه طرق الوصول إليه وأخرجهم من الظلمات إلى النور ثم قربهم لديه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته الذين هم نجوم الاهتداء إليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. رواه البخاري. صدق الله العلي العظيم. محترم مسامعین، الله پاک عزوجل د مځکې پر مخ انسانان پیدا کړل او د دوی د رشد او هدایت لپاره یې پیغمبران راولېږل چې دا سلسله د حضرت آدم علیه السلام څخه شروع او پر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې پای ته ورسېدل. نو د دې څخه وروسته د دې دین او د دې علم رسول تر خلکو پورې دا د علماو دنده ده او علما په دې دنده کې د انبیاء کرامو وارثان دي. محترمینو، اصحاب کرامو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک سینې څخه کوم علمونه حاصل کړي وو هغه پر دوه قسمه وو. یو هغه علم وو چې هغه ته علم ظاهر وایي، هغه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې او د هغه د اقوال څخه راخیستی دی، او بل هغه علم دی چې هغه ته علم باطن وایي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک سینې او هغه د نور د انعکاس څخه راخیستل شوی دی. نو زه غواړم چې تاسو ته د علم باطن پاک له څو مختصرې خبرې وکړم. محترم مسامعینو، الله پاک عزوجل په پورتنۍ آیت کریمه کې فرمایي: یعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی تاسو ته کتاب او حکمت درشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او تاسو ته هغه څه درشي چې تاسو نه پرې پوهیږئ. علماء کرام فرمایي په دې آیت کریمه کې د علم یادونه دوه وارې وسول. نو د یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون څخه مراد علم الدنیا او د تصوف علم دی، چې دا د قرآن د ظاهر څخه نه بلکې د قرآن د باطن او د نبي علیه الصلاة والسلام د مبارک سینې څخه راخیستل شوی دی، او د دې د حاصلولو دپاره د نور د انعکاس څخه پرته بله لار نشته. نو محترمین، د دې آیت کریمه څخه د تصوف علم ثابتېږي. او ابي هريره رضی الله عنه فرمایي: ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د علم 22 ترلاسه کړل چې مې په تاسو کې خپور نه شو کړی، او که د بل خپرېدل او اشاعت وکړم ما حکم به پرې سوی وای. قاضي ثناء الله فانی فتحي رحمه الله په تفسیر مظهري کې د دې ځای سره لیکي چې د علم لوښی ورته ویل او د شرعي علوم مقابل ګڼل دا ثابتوي چې د دې څخه یو لوی علم مراد دی چې هغه د شرعي علوم په هم وزن وي، یعنې د دې څخه مراد د تصوف علم دی. نو محترمین، د دې حدیث شریف څخه د تصوف علم ثابتېږي. محترمینو، لکه څرنګه چې د یو علم پېژندل د هغه پر تعریف باندې موقوفه دي، نو زه غواړم چې تاسو ته د علم تصوف تعریف وکړم. امام غزالي رحمه الله فرمایي د تصوف علم 1000 تعریفونه لري، او شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله فرمایي چې د تصوف لفظ د 4 حروف څخه اخیستل شوی دی. اول حرف یې تا ده چې د توبې څخه مأخوذه ده او تقاضا یې دا ده چې انسان به ظاهري او باطني توبه باسي. او دوم حرف یې صاد دی چې د صفا څخه مأخوذ دی او تقاضا یې دا ده چې د انسان به د زړه او د باطن صفایي راولي. او دریم حرف یې واو دی چې د ولایت څخه مأخوذ دی او تقاضا یې دا ده چې د دې لارې لاروی به ولي او الهي دوست جوړېږي. او څلورم حرف یې پا ده چې د فنا څخه مأخوذ دی او تقاضا یې دا ده کوم څوک چې تصوفي لارښوونې او معیارونه ترسره کړي نو هغه به شیطاني او نفساني خواهشات څخه پناه کېږي او په الهي او سپېڅلو صفات به هم نه ورکېږي. محترمینو، حضرت امام مالک رحمه الله فرمایي: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. کوم څوک چې علم ظاهر حاصل کړي علم باطن حاصل نه کړي د هغه څخه فاسق جوړېږي. یعنې کوم څوک چې علم ظاهر حاصل کړي او په علم باطن کې څه برخه ځان ته حاصله نه کړي د هغه څخه فاسق جوړېږي، په دې اعتبار سره چې د په زړه کې ریا یې، د په زړه کې تکبر یې، د په زړه کې د دنیا محبت یې، دی بیا هېڅکله د الله پاک دوست نشي جوړېدی، دیني عالم نشي جوړېدلی. او فرمایي: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. کوم څوک چې علم باطن حاصل کړي علم ظاهر حاصل نه کړي د هغه څخه زندیق جوړېږي. ومن جمع بینهما فقد تحقق. او کوم چا چې د دې دوو ترمنځ جمعوالی راوستي هغه حقیقت ته ځان ورسوي.
او مولانا شفاعي ثانوي صاحب فرمایي چې د ظاهري اعمالو تر اصلاح وروسته او د هغه مسایلو چې انسان تسلي رشتات په مخ کې راځي د هغو تر زده کولو وروسته پر انسان باندې دا لازمه ده او پر انسان باندې دا واجبه ده چې په طریقت کې داخل سي. محترمینو، ابن ایمن رحمه الله په خپله یوه رساله کې چې د امام احمد بن حنبل رحمه الله د مناقب اړوند یې لیکلې ده، د طریقت د حقیقت اړوند یوه واقعه را نقل کوي. هغه فرمایي چې امام احمد بن حنبل رحمه الله د خپل علم په ابتدا کې خپل شاګردان او مخلصان طریقت کې د داخلېدو او د اولیاء کرامو د مجالس څخه منع کول او ویل به هل مع احد منهم شیء زائد علی ما معنا، آیا د دې یوه څخه تر موږ زیات څه شته؟ دا لړۍ جاري وه تر څو دی وویني چې د دغې دهلیز ته یې څو کسه راکښته شول او ده څخه د یې څو مسؤلو په هکله یې پوښتنه ځینې وکړله. دی د جواب ورکولو څخه عاجزه سو. بیا هغه د دخین څخه په هوا والوتل او ده ته یې د الوتلو بلنه ورکړل. دی بیا هم عاجزه کېږي. نو کله چې سهار راکښېنستی د ده فکر بالکل بدل سوی و او خپل شاګردان او مخلصان ته یې امر کوي چې تاسې په طریقت کې داخل سي او ویل به فانهم زادوا فی العلم بما عملوا، یعنې بېشکه دوی په علم سره په موږ په عمل کولو کې زیات دي. نو محترمینو، زما د مکمل بیان خلاصه به همدا یي چې د تصوف د حقیقت منقبت او د شوایل دپاره صرف همدا بسنه کوي چې څلور امامان په طریقت کې داخل وه او خپل شاګردان مخلصان او د مذهب اتباع یې په طریقت سره امر کول او دا زموږ د جامعې نعمانیې نقشبندیې تقاضا هم ده. مېلمانه چې د دې دغه مجلس راغلي دي هغه دې په طریقت کې داخل سي او د کامل شی سره دې بیعت وکړي. او کوم طالبان چې د رخصتي را روانه ده هغه طالبان که په معسکرو کې ژوند تېروي او که دوره کوي یا ظاهر په مدرسو کې ژوند تېروي، که د مور پلار خدمت کوي او که بل دنیوي کسب کوي، هغه دې په طریقت کې داخل سي او د الله پاک ذکر دې په کثرت سره کوي تر څو د الله پاک عز وجل واسلین او مقربین بندگان جوړ سي. نو محترمینو، الله پاک عز وجل دې موږ ته توفیق راکړي په طریقت کې داخل سو او د الله پاک ذکر د خپل وس په اندازه سره وکړو تر څو د الله واسلین او مقربین بندگان جوړ سو. وما علینا الا البلاغ المبین. چې په مخ راشي باران د تړلو اوښکو، چې په مخ راشي باران د تړلو اوښکو، سلامي کوي جهان د تړلو اوښکو، چې شیبه شیبه راتوی سي سمالوي، چې شیبه شیبه راتوی سي سمالوي، بس همدا مې د ارمان د تړلو اوښکو یو اثر د جنتي ښایست ښکارېږي. دا چاپونه په ګریوان د تړلو اوښکو، چې په مخ راشي باران د تړلو اوښکو، سلامي کوي جهان د تړلو اوښکو. جزاکم الله احسن الجزا. دا محمد یوسف د دوهمې درجې څخه چې موږ او تاسو ته د تصوف تر ایمان لاندې خپله موضوع راواړوله.